یوه مهمه خبره قدرمنو دوستانو هغه دا ده چې مونږ چاته زکات په قرض په زکات کې چاته ورمنجوره کولی شو او که نه. مثلا زما په یو نفر باندې قرض ده، دا نفر نشي کولی چې ما ته قرض راکړي، غریب ده، بیچاره ده، ما ته قرض بیرته نشي راکولی، ما باندې اوس زکات فرض شوی. آیا زه کولی شم چې دې غریب ته دا زکات په قرض کې ورمنجوره کړم او که نه؟ ګورئ دوستانو، ته قرض چاته په زکات کې نشي منجوره کولی. قرض کې باید ته نقدي معامله وکړي. فرض کړئ دا پیسې دي، دا روپۍ دي، ته به داسې وکړي مثلا دې فقیر ته، غریب ته تا 100,000 افغانۍ ورکړي دي، 100,000 افغانۍ، اوس تا باندې زکات راغلی د 100,000. صحیح شوه؟ ته غواړې چې دا 100,000 دته په زکات کې ورمنجوره کړي، ځان سره به 100,000 افغانۍ راواخلي په جیب کې، ور به شي دې غریب ته به ورشي، ورته به وایي چې دا 100,000 افغانۍ دي، دا زکات ته، دا واخله، دا قبول یې کړه. هغه چې کله واخیستې نو بیا به ته ورته ووایې چې ما ته خپل قرض بیرته راکړه، نو دا 100,000 افغانۍ به بیرته ترنه وصول کړي. صحیح شوه؟ بیرته دې چې ترنه واخیستې، ته په حقیقت کې هغه قرض دې ورمنجوره کړه، خو معامله دې نغدي وکړه. دا یو صورت. دویم صورت دا ده چې ته دې غریب ته ووایې چې ورشه ما ته له چا نه 100,000 افغانۍ راواخله، ورشه له چا نه قرض راواخله، ورته ووایې چې بیرته یې په یوه ورځ کې درکوم. نو چې کله هغه 100,000 افغانۍ راوړې، تا ته به 100,000 افغانۍ درکړي، ته به بیرته دې غریب ته ورکړي چې واخله، دا زما د زکات روپۍ دي، دا ته قبول یې کړه. هغه چې قبول یې کړي، بیرته دې دا غریب لاړ شي او چا نه چې قرض راخیستی هغه ته دې ورکړي. یعنې دغه یو 2 حیلې غوندې دي چې تاسو کولی شئ په دې باندې دې غریب ته هغه قرض په زکات کې ورمنجوره کړي. داسې نه شئ کولی چې فقط یو زنګ ورته ووایي یا ورته ووایي چې ته مې دومره قرضداره وې، هغه په زکات کې در منجوره شوې. دا صحیح نه ده. نه، نقدن یا خپله پیسې ورله ورکړه، بیرته یې ترېنه واخله، او یا داسې وکړه هغه ته ووایه چې پیسې را پیدا کړي او بیا دې تا ته درکړي، ته ورته په زکات کې ورکړه. نو په دې سره به انشاءالله ته هغه غریب ته هم ګټه ورسوي، هم به هغه قرض کې هغه ورمنجوره کړي، او هم به د زکات په صحیح طریقه باندې انشاءالله ادا شي. السلام علیکم. که چیرې تاسو غواړئ همداسې ګټورې ویډیوګانې نور هم وګورئ، زموږ فیسبوک پاڼه فالو او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او رښتیا په ټیک ټاک او انسټاګرام کې هم زموږ ملتیا وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ ښایسته لیکنې ولولئ، نو زموږ پاڼې ته مراجعه وکړئ.